دویمه نظریه زموږ سره چې راوړې ده ارسطو راوړې ده چې هغه د حسن کل ده په دې باندې موږ بحث کړی و که نه هغه د څه شي ده د حسن کل ده هغه چې په کائنات کې د څومره ښکلا ښکارېږي دا په خپله باندې ذات نه دی دا په خپله باندې حسن نه دی بلکې دا د حسن سوری دی دا د حسن پلوشي دي چې خورې ورې پرتې دي دا حسن نه دی دا د اصل حسن عکاسي کوي او ترجماني کوي لکه دا رڼا دی دا رڼا په خپله باندې د وجود نشته دا د هغه بلب ترجماني کوي چې دلته بلب دی رڼا کوم ځای ده په بلب کې ده دا دیوالونه چې رڼا دي دا په خپله نه دي رڼا دا د دې ستوری پلوشي دي اوس په ذهن کولاو شه که نه دي رالو دې ټکي له چې هغه وایي چې انسان چې دا ښکلاوې راټولوي نو د ده په ذهن کې خپلې ښکلاوې چې کوي او ورسره ملګري کېږي او د دې ښکلاو تصویر جوړوي دا تصویر د دې لپاره جوړوي چې ځان حسن کل ته ورسي ځکه چې دا پلوشي نو حسن بل ځای کې دی هغه حسن کامل دی هغې ته د انسان ادراک نه کېږي چې نه کېږي نو دی ورته رسېدل غواړي نو دی د حسن راټولوي په خپل ذهن کې د تصویر جوړوي مکمل نه دی بیا مکمل نه دی که ته هر څومره حسن راټول بیا مکمل په بیان کې نشي راتلی نه په تصویر کې راتلی دی مجبور دی چې تشبیهات کنایات او مبالغې استعمال کړي دی د جانان شونډو ته ګلاب ووایي ځکه چې دغه د جانان شونډې دا دی چې کومې د ده په نظر کې دي دا دومره نرم او نازکې دي چې دی الفاظ هغې دپاره نشي موندی یعنې د هغې صحیح عکاسي نشي کولی نو ده ګلاب ولید چې ګلاب ډېر نرم او نازک دی نو د هغې سره یې تشبیه ورکړي نو دی مبالغه ونه کړه بلکې دی حسن طرف ته د نزدېکت هڅه وکړه تاسو پام شئ د ده دا حرکت د ده دا عمل د څه لپاره دی چې اصل حسن ته ځان ورلاند کې ورنږدې کړي او چې دی اصل حسن ته حسن کل ته چې د کائنات نه بالاتر دی څومره هغه ته ځان ورنږدې کوي د ده سیرت به ښایسته کېږي د ده فکر به ښایسته کېږي د ده عمل به ښایسته کېږي دا د حسن کل تصور راغی